خپل کوي د هر کار تدبیر سوک کوي مدبر د عالم سوک دے فسيقولون الله زرد چې دی وای چې الله وګوره د نن دور د ناپوه سره موازنه وکا د نن دور د ناپوه سره موازنه وکا مشرکان وای زموږ د رزق مالک الله دی کمول او ډیرول د الله لاس کی او دی وای چې غریبي نو مال د پاره وسخی بابا لزی او مشرکانو ته وای تاسو د غوګونو او دسترګو مالک سوک دی وای الله او نن دسترګو د غوګونو باباګانې جوړ کړي دارنګي وای مړې د ژوندۍ نه سوک رو باسي او ژوند دې د مړی نه سوک رو باسي اخر کې وای و من يدبر الامر دا هر یو کار تدبیر سوک کوي ای وای الله او روح المانی دل ذکر کړي وای دا یاد دا خلق مخونه شرمنده کوي چې يزعمون ان الذي يدبر الامر في كل عصر قطبه وإذا را خلق مخونه شرمنده کوي چې ګمان کوي چې هر زمانہ کې تدبیر د هر یو کار قطب کوي وإذا قطب دے او دا غدلان دے ابدالان یو ټول دنیا چلے اصل کې علماء دا لیکلي ګور بعض روایتو کې د قطب او د ابدال ذکر راغلی یو خو روایتونه ثابت نه لکه موضوعات کبیر کې مولا علی قاری رحم الله نخی ذکر کړي چې د روایت ضعیفه او د پیجندو سره خره نو یو باب کې هغه دام وای چې کوم روایتو کې د قطب د اقطاب او د ابدال ذکر راغلی دا ټول ثابت نه دارنګ یو مشهور محدث تیرشه اوس وفات شو علامہ ناصر الدین البانی داغه سو جلد کتاب دے هغه ته وای سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه هغه کې دغه ټول روایتونو باندې پورا کلام کړي چې هغه کې د اقطاب او د ابدال ذکر راغله یو خدا دې دغه روایتونه ثابت نه دي او کوم علماء په نسبانه چې غزوا ضعیف روایتونه ثابت نه داغه دا مقصد نه چې نظام دی چلے داغه دا مقصد دی علماء ته اقطاب وای دی ته ابدال وای کوي څوک ژوند دی کوي څوک بالله علماء ني تبه زدکه تب حیا کم زیز دکه تب د مزد مسائل نه څنګه خبرېږي نو ګور دی ني دین بحث براشي وس ان او ایمان والی سلسله يدبر الکان نو ګور مشرکان وای فسيقولون الله او د دې دور غسوي دا غ دور چې قران ایت مشرکان وای ای خو د هر یو کار تدبیر الله کوي او د دې دور د مشرکان او اشعار موریدی وای کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدال وہی دا کار عالم تدبیر کا ان کے مسوک دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فقل فلا تتقون ورتو فرمایا چدا دمر خبر منئی نو بیا تاسو لیری گئین دا اللہ نا چی ورسرد نور عبادت کوئی اقرارهم بصفات اللہ دارنگی ما به اتفاق قدام دی چې دعاؤهم لله تعالی فی البحر والبر پلوی مشکلات او تکالیف کی مشرکان و یو الله را مدد کولو وړو مصیبتونو کې بیا خپل خدایان را مدد کول خو پلوی مصائب او تکالیف کی خپل خدایان به پریخل یو الله به را مدد کولو لکه ګورئ تاسو سورہ یونس ندی دویشتم آیات گورے والذی یسیرکم فی البر والبحر هو الذی دغا اللہ غزات تے یسیرکم فی البر والبحر دیدے کی یسیرکم پا مانا دا حمل او دا پورتو سوار کڑی تاسو فی البر پوچا کی پا زناورو والبحر او پا دریاب کی پا کشتو حتی تردی اذا کنتم فی الفلکی چیئی تاسو پا سمندر کی پا کشتو کی وجرین بهم او روان شدا کشتی بهم پدوی سرا بریحن طیبتن پا ہوا نرم نرم سرا نرم نرم ہواوی بادبانو کشتی په سمندر کې روان شي
وفرحوا بها او خوشحال شیدی پدی جاءت حریح عاصف نراشی ورتسیلی تیزاب سمندر کی طوفان راشی او بیا د خپل جازونا او خپل کشتی سنبالو لنشي وجاءهم الموج او راشی دوی ته چپه د دریاب من کل مکان د هر طرفنا وظنوا او د دې مشرکانو یقین راشی کل ظن فی القرآن فهو یقین قرآن کې کله چې ځوان راشي نو معنا به دی یقین وی مگر یو سو مقامات چې کې ځوان په خپل معنا ده وظنوا او د یقینو کی انهم چې بشک دوی اوحیت وبهم راگیر کړي شول دوی احاطو کړي شو پدوی نو چې کله مشرکان پدا سوي مصیبت کې راگیر شول نو سبه کول دعوا الله مخلصین له الدین رب لی اللہ را مدد کوي الله پدا سے حال کی چې خالص کون کی وی الله ته خپل عبادت او خپل بلنی او د طاعت دین په معنا د دعا دین په معنا د عبادت دین په معنا د طاعت دعوا الله مخلصین له الدین رب لی الله خالص کون کی وی الله ته خپل عبادت او ویل ان انجیتنا من هذه کچر نجات دراکو منتد دینا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب منگ شکر گزارونا یعنی د موحدینونا دارنگو گو ریتاسو سورہ الاسراء حلت انداز ذکر کری چی پلوی لوی مسائبو کی مشرکانو بخاص اللہ را مدد کولو سورہ بنی اسرائیل پا پین لسم پارا کی رازی آیات ومش پیتم گورئی ومش پیتم آیات د سورہ بنی اسرائیل گورئی چپا لوی لوی مصائبوں کی مشرکانو با اللہ را مدد کولو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا واذا مسكم الضر کل چورسی تاسو له تکلیف فی البحر په سمندر او په دریاب کی او کشتی مچپی په مخوالی دولمن تدعونا نرکشید تاسو ناغسوک چی تاسو رابلی اور آمدد کوئی مشرکانو الا ایاه مگر دغیو اللہ مرایات شی فلما نجاکم الالبر کلچ در تنجات در کی دو چی طرف تا او د سمندر نه مرابار کی اعرضتم نتاسو د الله د توحید نه مخواړوي وکانه الانسان کفورا او د انسان سخنا شکرا دارنګه ګورې سورہ لقمان یوشتمه پارک لیلې مصائب کې به یو الله را مدد کولو او دې کې هغه واقعا د حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین ذکر کړي سورہ لقمان آیات ګورې 2 درشم اکرمہ رضی اللہ عنہ چې کله مکہ مکرمه فتح شوا نو الله حبیب د عام معافی اعلان کړ خود د سو زنانو نارینو بارکی ویلو چې دا قتل کړي بعض اهل علم لیکلي چې سوار لس کسان جوړېدل پدې کې س زنانو او سنارینو چې دا ارزه کی چومو وینو قتل کړي یو پکې اکرمہ رضی اللہ عنہ اگر دین کی نرمیم دا لیکن کله چې د جهاد وخراغله نو داسې سختیم دا اصحابی راغ نبی علیہ السلام ته ابن خطول خود خانه کعبه د غلاف سره ځان پټ کړي دا الله حبیبی چې پریګه نه ځای قتل کړي په خبره نو د سوار لسو کسان مبارک د معافی اعلان نو پدی سوار لسو کیو اکرمه رضی اللہ عنہ دے لاړو تختید مکه مکرمه نه حبشه ته تختیدو نو پکشتای کې سور شو کشتی چکل د دریاب من تشوانو چپو په مخه کا نو کشتی والو مرګرو دته یو بل ته وی ګور زمو خدایانو سکول نشي اوس هو زالات او منات او هبل هغه ګور را رسیدي نشي یو الله را مدد کوي
نو الله چې چا ذهن کولاوي کله د نبی په مجلس کې ناس وي او د الله پیغمبر ورته دعوت ورکوي ذهن نه کولاويږي او کله خالی میدان کې ذهن کولاوشي ځکه هدایت مالک څوک دی د هدایت مالک الله رب العزت دیو جن ګور دا خبرم د بازي د نا پوي و ير فلانی ول دور عمر دعوت ور کو پونو شو ما چولې او زلوي وای سړی مسلمان او دیندار نو دلک د هدایت ځان خالق غني پیږي په خبره الله هو انک لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من یشاء د هدایت مالک څوک دی بس الله دې چا خبره ذریعہ سبب وګرځي د هدایت اکرم رضی الله عنه زړه کې الله انقلاب را وسوي چې مونږ ټول مرد الله د حبیب سره جنگونه او قتل و قتال په دې خبرو کو چې زمونږ د خدایان سکول شي نو کدی په داسي دریاب او لوی تکلیف کې پکار ناراضی نو پوچم زمونږ نه دی پکار وی الله استا سره مدا وعده ده کچری د دې دریاب ندی روغ رمټ وېستم روغ رمټ دی وېستم نو زبزم او لا خپل لاس بد الله د حبیب پلاس مبارکو کې کېدم او زبه عمومم چې زما مخکینر سبا معاف کیا رؤوف رحیم دی او الله دا سه اسباب جوړ کړ چې د بیبي وا اگر ال نبی رسول سلام ته اسلام وروړو وی الله حبیبا ما خاوند پر امن غواړ نو الله حبیب امن ورکو خدا عجیب خلق اے کفرم د ټوکو نو اسلام کې بیا ټوکی نه کړی به د اسلام د پارسس کړی دا مثلا د باز علماء لیکلي چې په کفر کې سورہ سو کلک یا په اسلام کې کلک وي نو کرم رضی الله عنه بیا د اسلام د پار سورہ جهادونه کړی د خالد بن ولید رضی الله عنه امارت دلان دي او دا تل سو کالو بچي شهید شوه وی خالد بن ولید رضی الله عنه راغه او دا سي جولای کی سرونه د دواړو کې خو د کرم رضی الله عنه دا غدا تل سو کالو د بچي اخار ماری ویني تلر کوله ولوی ما کله اسلام روړې زهر جهاد ته د شهادت په تمنا راځم ما ته نصیب کیږي ما نرستم ایمان راړو نمبر مرانه وړو دی آیات دلان دی علماء دا غي واقعیا ذکر کړي فرمایي و اذا غشيهم موج کله چې پټ کی دی مشرکان ولر چپی د دریاب کذللی پشاند وریزو بالکل دا چپی پی د کشتۍ د پاسه شي لکه وریز د سر د پاسه دعو الله رب لدی الله مخلصین له الدین او خالص کون کی وی دی الله لرد بلنی فلما نجاهم من البر هر کله چې نجات ور کی دی ته دوچ طرف تا فمنهم مقتصد نزنی پدوی کی حق پرسوی ایمان راړي وما يجحد انکار نکي بیا آیاتنا زمود آیاتنا الا كل خطار کفور مگر هر یو دو کباز کفور او سخنا شکرام وردا خدا غدور د مشرکانو حال ذکر کړي چې غیب په کشته او لوی مصائبو کې چاله आवाज کول او د نن دور مشرکان سوئی وای بغیر دا بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ای خو بیا ادا سے اولیاء او بزرگانو تاواز کوي او کله یو لسم په دې نیت ور کوي چې د یو لسو کال ډوبه بیړې رته رسي بګي خبرو او یو سره چې تروانو او کشتی غر کېدا نو یو کس په کشتی کې وی ویلوی ځوان چې دی یو لسو کال ډوبه بیړې رسي وزر ورسیږي هغه له بيد ما خو زکار دي زه خو یو لس کال صبر نشم کوله پیږي خبر باندې زه خو هغه زخ کوم چې کې یو لس کال انتظار بني نو ګره دا قانو په لولي مصائب کې الله رب او اوس مونږ په خدا رواج په خاص ختم شو به کیسه کې چې سور شي کلمه و پکې نه وي نو نه پوهه شوی دا درنه کلمه کیسه په پیډو بشي چې اوریدل لا اله الا الله درنه کلمه نه خو توحید کلمه کیسه کې نه وي بابا ولی شهید په کشتۍ کې را مدد کوي خود به پکې نه دا درنه کلمه ارسبو ایسکی ارسبو ډوب کی دارم یو ګوري خاص الله به راوللو سوره انفال وګورئ نحمه پارا کی سوره انفال وګورئ خاص الله به په باز احوالو کې را مدد کولو د سوره انفال نحمه پارا کی آیات وګورئ 2 درشم
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او ګور دور نه پوهی و باز سړی دور زد عنایت په مخ کی دی سوال له ګوري دا غي د زد او د عنایت خبردارې درکې. و اذ قالوا یاد کا وخت ویلو دی مشرکانو اللهم یا الله ان کان هذا هو الحق کچری وی دا قران پاک حق کچری وی دا نبی علیہ السلام حق من عندک استاد طرفنا او مونږ خو نه منو نو دا سينوي چې الله مونږ له هدايت وکړه زده وینات دکړ وای الله کدا قران او نبی په حق او مونږه بیا مقابله کو فامطر علينا حجاره من السماء نور اوره په مونږ کانی د بر طرفنا او اتنا بعذاب الیم یا راولی مونږ عذاب دردناک. ور خانقابه سره داسې دعاګانې کوي الله وی سوال خو ډیر عاجزی سره کو دا به قبول شوه او حبیب ته موجود عذاب نرالیکم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم د نبی وجود مانع وی د نزول العذاب دیو جن پسمره قوم براتلو الله با انبیاء ولوی تاسو ته زئی انبیاء علیهم السلام ته به زئی دیو جن ول قیامت علامه نیکان برورو مړ کی خخ خلق بمړ کی او تش بسکری وفات شنو عذاب خداوندی وراشي د نیکانو د علماو د حق پرستو وجود په یو معاشره کې یو سړی الله تجاړي د ځان او د امت په ګناهونو دا مانع دی د عذاب خداوندی نه. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دارنګ ګوره قسمونه وي نور به ان شاء الله به وای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلق الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمون په اصولو کې پرون بیان شروع د عقاید المشرکین یعنی د مشرکانو هغه عقاید چې هغه کې د هغه د مسلمانانو سره اتفاق ځنه خدای هغه عقاید چې هغه کې د هغه د مؤمنانو مسلمانانو سره اختلاف لقد شرک غشپگ اقسام بیان شول نو دغه هر یو قسم کی د مشرکانو د مؤمنانو سره جګړه او اختلاف کاغه اشراک فی العلم او کې اشراک فی التصرف او کې اشراک فی الدعاء او کې اشراک فی العبادت د شرک فعلی او عملی غدو اقسامو کم د مشرکانو د مؤمنانو سره اختلاف دې کې هغه عقاید مون بیانول چې هغه کې د مشرکانو د مؤمنانو سره اتفاق وو پاره کې تاسو هغه آیاتونه راوړو
چې اقرارهم بصفات الله د الله ځنې صفات مشرکان منل دارنګي په لوی لوی او خاص خاص مصائبو کې خالص الله تبع आवाज کولو رامدد کولو به رامدد شي وي دارنګي دای په قسمونم د الله په نوم خړل وګورئ دې د فار آیات مبارکه د سوره نحل دې مشرکانو با قسمونم د الله په نوم خړل سورہ نحل کے اتم درشم نمبر آیات وګورئ حلفهم بالله تعالی دیو دا الله د نوم قسم خړو سوار رسم پار کی سورہ نحل رازی آیات داغه اتم درشم وګورئ او دا قسمونه قران پاک زې په زې مختلفو مقاماتو کی ذکر کړي آیات اتم دیرشم کی د سورہ نحل آیات تے فرمائی واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون واقسموا بالله قسمنا خړلیو د مشرکانو په الله جهد ايمانهم مضبوط قسمونه د دوی الله په نوم قسم خړو واقسموا بالله قسمنا خړلیو د په نوم د الله جهد ايمانهم مضبوط قسمونه د دوی دې کافرانو مشرکانو بد الله په نوم قسم خړو دا دروغ بیوي لا يبعث الله من يموت چرا پور تبن کی الله غچالرا يموت چمړ کړي دي بلاولنا وعدا عليه حقا دا وعده د الله د مړو د ژوند کول حق او ثابتا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهیږي نه دارنګ ډېر قسمونه قران پاک دا غي زې په زې ذکر کړي سوره الحجر کې دای قسم ذکر کړي سوره الحجر کې دا غي د قسم ذکر ده آیات وګورئ تاسو 90 نمبر آیات ته کما انزلنا علی المقتسمین کما انزلنا لکسرنگ عذاب را لے گلے مونگا علی المقتسمین وقسم خڑن کو باندے دیکھی گن اقوال یو قول نام روح المانی ذکر کرے دا یو جماعت د قریشو او د حج په موسم کې حجیانو ته بلارو کې ناستو او ای تبه قسمونه خړل چې دې کې یو کس دی او ساحر دی او جادوګر دی لکه سرنګي چې مونږه عذاب را لګلې ولل مقتسمین اے علل متحالفین پاغ قسم خورون کو باندې نو مشرکانو د الله په نوم قسم بخورو اگر چې کله د لات او د عزا او د منات په نوم به قسم خورو لکه نن ناپو مسلمانان کله خو قسم د الله په نوم خوري نو کله د ولی د بابا او د شهید په نوم قسم خوري وای تراش استاد په پیر بابا رحمه الله قسمی جدا سے کار دے اعلان کی حدیث کے در لطیر شل حدیث کے راغلی من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچ ما سوا د الله نه د بل چا د نوم قسم خورو نو شرک وکړو یو حدیث کې دا سم راغلی چاچ د غیر الله په نوم قسم خورو فليقل لا اله الا الله نو دې لا اله الا الله وای دارنګ وګورئ دی
عبادات مالیه وید الله پنوم ورکول کمال چې الله مشرکانو ته ورکړو نو پاره کې باقاعده د الله د نوم صدقه او خیرات به ورکولو لکه سوره انعام وګورئ اتم فارکی آیات یوسل شپږ درشم عبادات مالیه په دوی کې موجودو یوسل شپږ درشم آیات ته اتم پاری سوره انعام وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا مقرر کړیو دي مشرکانو لله د فارد الله مما دا غسنا زرع چې پیدا کړی دی الله من الحرث والانعام د فصلونو د زناورنا نصیبا حساب برخا مشرکانو په خپل فصل او په خپل زناورو کې د الله د نوم صدقه او خیرات ورکولو فقالوا ندی مشرکانو بوي هذا لله بزعمهم ودا د الله د نوم برخا او صدقه او حصدا بزعمهم د دوی په خیال او ورسره بيدام وی وهذا لشرکائنا او دا زمون د خدایانو د نوم برخدا او منختدا ودا د الله د نوم خیر خیرات او زکات ته وهذا لشرکائنا او دا زمون د خدایانو معبودانو د نوم د دای د نوم نظرانه او شکرانه او برخدا بیا پیدا سی بے انصافی کولا فما کان لشرکائهم نو هرغه حصہ چې د دای دی صدارانو د پاره بوا فلا يسل الى الله ناغن رسیږي الله تا وما کان لله او هرغه حصہ چې د الله د پاره بوا فهو يسل الى شرکائهم ناغرسیږي د دوی صدارانو ته دې دا معنا وکړه ودا سکړو چې دا الله برخه به جدا کړو دا الله د نوم برخه خود خدایانو معبودانو به نه هرشوا نو چرایات بشل وی به الله به نیاز وي دا الله دا برخه براوالو د خدایانو په نوم به ورکو غنی دای به مونږ ته ټکر او تکلیف ورسي او کله د الله د نوم حسابت نه هرشوا او د خدایانو د نوم غیسوي جدا کړي وا نو بیا به وینا اوس که چردا موږ د الله په نوم ورکو نو زموږ د خدایان به ناراض شي الله وایسا اما يحكمون بد هغه چې د مشرکان کوم فیصله کوي وای تاسو هم مساواتم قائم نو بلکې خپل خدایان مو د غیب برخه مو د الله د پاسه او د الله د برخه د پاسه کا دارنګي ګوري کله باغی استغفار هم غوښتو مشرکان استغفارهم اغی بخنه بغختا وګورئ دی بارکی سورہ انفال نحم پارکی سورہ انفال راضی آیات د سورہ انفال در دیر شمو ګورئ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ندي الله رب العزت ليعذبهم چې عذاب ورکی دي مشرکان تا وانت فيهم حالان کے اے حبیبا تاسو موجود یہی پدوی کی اے زما حبیب استاسو وجود مبارکہ مانع دے د نزول د عذاب الہینا وانت فیہم او حال دا دے چې تاسو موجود یہی پدوی کی یو وجد عذاب د نراتلو داوا
دویم وما کان الله و ند الله معذبهم عذاب ورکون کے دویتا وهم یستغفرون دیکھیں گن اقوالو خیودام وهم یستغفرون او دا مشرکان بخن غواړي دای چې توافونه وکول به غفرانک غفرانک الله بخن در نغواړو وهم یستغفرون اگر دا الله نه بخنه غختل دمر لوی شه د علماء دل تلیکلی وای د کافر استغفار او مغفرت اگر کا خیرت کې غلط فائدہ نور کوي ځکه چې ایمان نشتا خو دنیا کې مانع د عذاب الہی نه نو مسلمان صحیح طریقې سره استغفار کوي یو خدا سے استغفاری رقمږه کو نو د حسن بصری رحمت الله علیه قول به ذکر کو هغه به فرمایل چې زمونږ استغفار دا محتاج د استغفار لا وی دا مونږ چې څنګه استغفار وایو او څنګه بخنه او مغفرت د الله نه غواړو پکار دې چې پدی غختو مونږ استغفار وایو یعنی دا طریقه د شریعت مطابق نه چې بس کې هغه د خوخه او آینده دین د ګناه لپاره اراده را لکه زموږ عوام دا څه کوي کولای دا کار مکو نو اراده ده یرا دی مولیانو سي دین سخت کړي الله غفور الرحیم دی لاغه د مخ کې نه پدی اراده روان دي نتا سے استغفار نه ورنه د مشرکان او کافرانو په استغفار الله او عذاب ناراضي وما كان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکونکې دویتا وهم یستغفرون حالان کی دوی بخنه غواړي مزبه کول خو مز ګره برباد لکه دغه سوره انفال وګورئ مشرکانو به مسکولو پینزم دیر شمایات سورہ انفال وګورئ فرمای وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم او نو مزد مشرکانو عند البيت فبيت الله شریف کی الا مکان مگر شپیلی والو وتصدیا او تاڑی غگولو بعض علماء خلقلی یعنی مزدا سے مسخوی کولو خود شرک او کفر سره مزدا سے برباد دے لکه تاڑی او شپیلی چې څنګه برباد یادا چې دی ته مزوی الله حبیب چې په قران وی یا به حرم شریف او خانه کعبه سره مز کولو نو دای بشپیلی او تاڑی وال شروع کړ د دې د پاره چې الله په حبیب عبادت خداوندی او دعوت الله ګډ وډ کی او دې ته کار خیر لکه د حق او د قران د بیانې دو په وخت کې باز خلک شور جوړي او د غشور ته وی جردا کار خیر وما كان صلاتهم نو مزدوی عند البيت فبيت الله شریف کی الا مکاء وتصدیا مگر شپیلیوال وتصدیا او تاڑی غگول دیو جنگول دا تاڑی وال شپیلیوال عادت دا مشرکان اسم گورا دا سیاسی جلسی جیوی ناغا چسدا سے خبروں کی خاص خبرم نی خس دروغ مروغ وی چیرک زبر سر اقتدار رالم نو زبداو کم نو دا نور پکی تاڑی وغگئی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی اغاثت اللحفان رنبنی جل کی او دری سواش وہ شپیتم صفحہ دا دری سوا وہ شپیتم صفحہ دا آوئی گورا تاڑی وال دا مشرکانو طریقہ دا او که ضرورت رامشی و شریعت اجازت کرے نو امکار دا زنانو دے لکہ حدیث پاک کی راغلی وَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ اے دروازہ کور کی بند کړي او مسکه او څوک درته دروازه ټکای نو ته خبردارې څنګه ورکه سبحان الله بووي دا د نارینه د پاره طریقه او زنانه کچري دروازه بند کړي او مسکای نو دې د پاره تسویق د فقها او دا سی ویلي الټا لاس با دی الټا لاس تر واچي
تصفیق دا گوٹی بولٹا کی اولٹا بے دی لاس تراواجے یا مثال پتور امام پس مقتدی نارینہ ولاړ دے او امام غلط شو نو دے با سبحان اللہ وی خو که زنانہ پا پردہ کی ولاړی دی اخپل زنانہ کور کی خاون پسی بی بی ولاړ دا دارنگی لور او خور او محارمی ولاړ دی نو که امام غلط شو نو زنانہ با پخلی سبحان اللہ نوی بلکہ تصفیق بکئی وی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. حافظ ابن قیم رحم اللہ وی کد تاڑی والو ضرورتی نوم د زنانہ کار دے پیگئی پہ خبر ورکل سڑے دے شریعت خلاف کئی نو یا پا دی عمل کی مشابہ کیگی د کافر و سرا یا د زنانو غنتکار کئی فذوقوا العذاب نوسک عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغی چی وی تاسو کفر کون کی. دارنگے دے غموز ندی آیات کی سورہ معون کی مشارہ دیرشم پارا کیوں گو رہی التوی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. التم حال کافر و مشرک ذکر کرے سورہ معون پینزم آیاتو ورد قیامت دن منن کی سو حالتنا اللہ فدی صورت مبارکہ کی ذکر کری ویتا کس قتلے چی قیامت نمانی داغی او خوی دارے چی یتیم لبدی کی ورکی دی یتیم فمال و جیداد و حق و قبضہ کئی. درم آیات کی وی بل نخیدادا غریب و مسکین لبخپلم سنور کئی نو بل چالم دانوی چی فلانے یتیم دے غریب دے مسکین دے او فلانی دے کہ کن دا یتیم دے ویرد منزونم کئی وی فویل للمصلین دا سے کافر و مشرک مسکی نو دا سے مسکون کی لتباہی دا قیامت نمانی نموز دے کئی نو سفائدہ شو. الذین هم عن صلاتهم ساہون دا اغا خلق دی چی دی دخپل مزنانا خبر دی